بسم الله الرحمن الرحیم. پرون بله ورځ هم تر ډوپلیکیټ او دغه اپشنونه کړي وو. دکې مې درته یو پرېښه ابو ایوریج او بیلو ایوریج. ایوریج خپله انګلیش کې ویل کېږي فیصدي ته. مثال په طور ګول ته سمپل یو د مکتب جدول درته جوړوم چې دا مثال درته څه شي واضح شي. مثال په طور ګورئ دلته زه راځم، دلته لیکم نیم پښتو دري انګلیش کمپیوټر ساينس. شته دی که نه؟ ښه زه زیار ته راوړم ته زه تا ته زه راوړم. صحیح شو. خان ندیم شو، اوس یې راوړم جمال عثمان. ګورئ همداسې دا ځینې نومونه دې ځینې رااخلم، تاسو ته یې دا مثال جوړوم. کنټرول وي مثال دی پښتو کې وړي شل دی دومره دی دومره دومره دومره. همداسې دلته لیکو مثال لس داسې مختلفې نمرې لکه مضامینو کې وړي. مثال صرف تاسو ته جوړوم، دا داسې کاپي کوم او کنټرول سی دلته راځو کنټرول وي لږ لږ تغییرات پکې راولو. صحیح ده. ګوره دې مجموعه راوباسم چې ټوټل دې د څومره نمرې وړي. نو مساوي سم کا قوس شروع عدد به څه کې انتخاب قوس بند انټر. اوس داسې دې ډېر کوم دې مجموعه نمرې دومره دومره شوې. اوس یې فیصدي راوباسم ایوریجه. نو فیصدي اسانه طریقه دا ده مساوي ټوټل نمرې په څه تقسیمېږي په مضامینو. څو مضامینه دي؟ 15. د دې څو فیصده نمرې شوې؟ 60%. ګوره دا یې فیصدي شوه. ګوره څنګه به وکړي څه به وکړي مساوي ټوټل نمرې تقسیم څو مضامینه دي؟ 15. انټر که بس هر یو ته به دا نه اپلای کړې دا اټو کوې بس دغلته دا پوینټر ودروه سیل کونج که او داسې ډریک کوې خپله په دې نورو باندې خپله اپلای کېږي دا فنکشن. سر خو م پې اخلاص شو که نه. اوس زه دې کې وایم هغه 10 کسه چې فیصدي ښه دا راته وښیه چې ښه فیصدي وي. نو دلته راشئ ګوره ورته څه ووایه ابو ایوریج. دا هغه چا چې فیصدي څه وي جګ بیا راته وښیه. ګوره وایي دغه کسان دي. ګوره 100 9 یا 90 80 50 شپېته یعنې دا دې کې ښه فیصدي دا ده. په کوم رنګ یې نښه کړې خو مې ورته په بل ورته شی کړي. زه ورته یم ښه چې د چا کمه وي نو راته وښیه وایي دا کمه فیصدي دې ده. نو دغسې په فیصدي دا مونږ او تاسو بیلو ابو ایوریج څه معنی چې زیات په فیصدي، بیلو ایوریج معنی چې فیصدي کمه وي. ډیټا بار اوس زه غواړم د دې ټولو کې چې چا نمرې زیات وي دې کې هغه ته رنګ ورکړه. لکه ګوره دې کې څو رنګه دي؟ 3 رنګه دي. ګوره دا لکه کرکټ جدولونه خو هم لیدلي که نه. ګوره دې ته ډیټا بار وایي. د چا نمرې چې زیاته دي رنګ څه دی ورسره؟ زیات دی. د چا چې کمې دي ګوره رنګ کم. دا رنګ نه دی په کار دا رنګ والا، دا رنګ نه دی په کار کم رنګ چې دی په کار وي دلته یې ورته څه که انتخاب که. دا فارمیټ ختمې دلته مې ورته ویلي په څه به کلیک کړي کلیر فارمیټ. مشکل شته؟ ښه آیکنز دغسې آیکنونه ورکړي. ګوره 3 رنګه دي که 4 دي. د چا نمرې چې ګوره ښه دي هغه ته څه کوم رنګ ورکړو؟ سور داسې تاریک غوندې سرخ دی. دا وګوره د چا چې کمې دي ګوره رنګ کم شوی دی که نه. یعنې دا ته په رنګ هم کولی چې کلر سکیل دی. سکیل څه معنی؟ لکه ګوره دا رنګ دې استعمال کړو که نه د کې ګوره ریډ استعمال شوی. ګوره د کې کم ریډ یلو ګرین کلر سکیل دی. یعنې ریډ دا معنا چې د چا نمرې ښه وي سور به ورکوي، چې د چا د هغه نه لږې ښه وي کوم رنګ به ورکوي؟ یلو. چې د چا بیخي کم وي هغه ته به کوم رنګ ورکوي؟ ګرین. نو دا ډیټا بار خپله دغه رنګونه هم استعمالولی شي. آیکن استعمالوي دغه آیکن باندې نتیجه ګوره د چا چې نمرې ښه دي څه دی ورسره؟ صحیح. دا چا چې پاسټافي ده درمیانه او د چا چې مثال ښه نه دي چلیپه کومه ده 80 نمرې دي فیصد نه دی کومه ده دا خو موږ په ټوټل اخته یو که نه. ګوره دا آیکن دی نه دی خو خپل آیکن ورکړه. ګوره دا آیکنونه دي یعنې په دې آیکنونو تاسو فیصدي لکه داسې
نتیجه بندي کولی شي. دا سټایل ختموي ورته کلیر. مشکل شته؟ نیو رولز ته دې ته سبا راځم چې نور هم وي. کلیر ته راځو. کلیر رولز ګوره څه معنا؟ کلیر رولز فرام انټایر سلیکټډ سیل. ګوره مثال ته تاسو ګوره دغه سټایل انتخاب چې چا نمرې د 200 نه زیات وي هغه ته دا رنګ ورکوه. وګوره د دې زیات دي که نه. اوس دا سټایل ته اپلای کړو. زه ورته وایم دا سټایل څه کړه؟ ختم کړه. نو دلته راشه په څه کلیک کړه؟ کلیر سټایل فرام سلیکټډ سیلز. سټایل ختم شو که نه. اوس ګوره دلته مې دا سټایل اپلای کړو چې چا 200 نه نمرې زیات وي هغه ته دا رنګ ورکړه. بیا دلته راځم یو دلته هم دا سټایل اپلای کوم د چا نمرې چې مثال په طور د 100 نه د 50 نه زیات وي یا کامیاب دی هغه ته دا رنګ ورکړه. د چا چې مثال دلته هم د 50 نه زیات وي هغه هم کامیاب دی هغه ته هم مثال په طور یو رنګ ورکړه. اوس ګوره دا کنډیشن فارمیټ ما څو ځایونو کې اپلای کړو که نه. غواړې چې دا دې شیټ کې کوم کوم ځای کې دا فارمیټ ته اپلای کړی دی ټول یو کلیک سره ټول دا شرطونه څه کې ډیلیټ کې. دلته راشه ورته څه ووایم؟ کلیر رول فرام انټایر شیټ. ګوره د ټول نه څه شو؟ ختم شو. بیا بل ګوره لیکل شوی دی کلیر رولز فرام دس ټیبل. دا ډیټا زه ټیبل ته اړم. ټیبل بیا تاسو لولئ دلته ټیبل ته اړم. اوکې ګوره دا څه ته واوړېدله؟ ټیبل ته. اوس په دې ټیبل کې زه دا شرط اپلای کوم ورته وایم د چا نمرې چې د 200 نه زیات وي هغه ته مثال فارمیټ ورکړه. فارمیټ یې ورکړو که نه. دغه اوس ټیبل کې دا شرط ما اپلای کړه. نو دلته ته غواړې دې ټیبل کې چې دا کنډیشن فارمیټ ته اپلای کړی دا ختم کړې. نو په څه کلیک کړه؟ کلیر رولز فرام دس ټیبل. مشکل شته؟ واپس انډو ځم. بیا بل اپشن ګورئ چې دی دلته کلیر کې کلیر رولز فرام دس پایوټ ټیبل. پایوټ ټیبل تاسو دلته به لولئ. دا پایوټ ټیبل څه کار کوي؟ دا موږ ته خلاصه راوباسي. خلاصه څنګه؟ زه ورته وایم ته ما ته معلوم کړه چې د مانیجرانو څومره معاش کېږي، د اشپزانو څومره معاش کېږي. لکه درته یو کس راشي مالي بخش درته راشي د مانیجرانو معاشات څومره کېږي معلوم کړه، د ډاکټرانو معاش څومره کېږي، د مدیرانو معاش څومره کېږي، د اشپزانو څومره کېږي، د ډرایورانو د دې ټوټل راته لکه د دې ګروپ راته ټوټل وایي، د مانیجرانو دې ګروپ راته ټوټل. نو دا موږ ډیټا پایوټ ټیبل ته اړو. دا به بله ورځ دا راځي به انزرټیو کې ګوره پایوټ ټیبل اوکې که دا به تاسو په دې پوهیږم. اوس د مدیرانو معاش څومره راغو؟ د اشپزانو اوس وګوره د مدیرانو 18,000 ځکه راغو. دلته ته رایشه یو دا مدیر دی که نه څو دی معاش؟ 11,000. یو دا مدیر دی څو شو؟ 18,000 شو که نه. ګوره اوس دلته زه راځم دا پایوټ ټیبل شر زه دلته لګوم. زه ورته وایم د چې معاش هغه معاشونه چې د 20,000 نه زیات یا راته وښیه هغه راته فارمیټ ورکوي. 20,000 نه زیات وایي دا دي. اوس دا شرط په پایوټ ټیبل کې اپلای کړو که نه، دا شرط ختم کړه. یا صحیح لیکلي کلیر رولز فرام دس پایوټ ټیبل شرط به څه شي؟ ختم شي. مشکل شته دی کې. بیا راځ دلته ګوره نیو رولز ته راځو. دا نیو رولز ګوره دلته ټولو ته تشریح کېږي. ګوره دلته راشه نیو رولز ته هم او دلته دا اپشن مینج رولز ته راځو. ګوره نیو رولز دا معنا ته خپله یو قانون جوړه، یو شرط جوړه، خپل یو فارمیټ ورکړي. لکه دلته ګوره زه راځم ورته نیو رولز فارمیټ آل سیلز بیسډ آن دیر ویلیو. ګوره دلته موږ او تاسو شرط استعمالو څو رنګه به استعمالیږي؟ دوه. مینیمم معنا کم از کم، میکسیمم زیاد. مینیمم کم، میکسیمم څه معنا؟ زیاد. زه ورته یم دلته څه اخلم؟ نمبر. لکه دې ځای کې چې د چا معاش د 15,000 نه کم وي هغه ته کم یو رنګ ورکړه؟ سور رنګ ورکړه. دا اوس یو شرط زه خپله جوړوم که نه، خپله ډیز ورته فارمیټ ورکوم که نه. او چې د چا معاش د 15,000 نه زیات وي میکسیمم څه معنا؟ زیات. نو هغه ته کم رنګ ورکړه؟ شین. اوکې که وګوره چې 15,000 نه زیات کم رنګ یې واخیستو؟ شین. چې کم دی یعنی دا شرط ما خپله جوړ کړو که نه، دا رولز ختم که. که بیا دلته زه راشم دلته ګوره دا تاسو په پرسنټیج هم اپلای کولی شئ، فیصدي. لکه دلته اوس فیصدي شته موږ سره که نه، دا دی. زه ورته یم
چې دلته زه شرط لګوم په فیصدي پرسنټیج معنا پرسنټ فیصد ته وایي. خط دلته مې زه ورته وایم د چا چې فیصدي د 50 نه کمه وي هغه ته رنګ ورکړه کم یو 3 رنګ هم استعمالولی شي. 3 رنګه دا معنا دی کې دا منځ کې لکه چا فیصدي چې 50 نه کمه وي هغه ته کم رنګ ورکړه سور. ښه د چا چې درمیانه حالت کې وي درمیانه حالت کې څو شپېتو کې وي هغه ته کم رنګ ورکړه زیات. ښه د چا چې د مثال په طور د شپېتو نه اویا نه زیاته وي هغه ته کم رنګ ورکړه شین. اوکې که دا وګوره د شپېتو درمیانه یو دانه ده که نه کم رنګ یې ورکړو نارنجي رنګ یې ورکړو که نه. دا چې د 50 نه کمه ده د مثال 50 نه یا شپېتو نه کم رنګ یې ورکړو سوره. داسې 3 رنګ هم تاسو استعمالولی شئ سر خو پرې خلاصېږي. که دلته تاسو فارموله والئ فارموله درته راځي فارموله تشریح کوم. بل ګوره فارمیټ اونلی سیل ډټ کنټینس دا مې بله درته ویل که نه نو سم په یاد نه دی. ګوره بیا دلته زه راځمه بټوین څه معنا منځ کې د چا معاش چې د 15,000 او 10,000 په منځ کې وي هغه ته کم سټایل ورکړي. فارمیټ والا زه ورته یم هغه ته لیکلې بولډ که او سیل ته یې کم رنګ ورکړه سور. وایم اوس څه شرط که نه 15,000 او 10,000 منځ کې ګوره دا معاشات دي که نه دا د 15,000 نه کم دي دا زیات دي. بټوین څه معنا منځ کې. ښه دلته زه راځم ورته یم چې نه نوټ بټوین لکه ګورئ بټوین په منځ کې چې د 15,000 او 10,000 منځ کې وي نوټ بټوین څه معنا چې نه وي د منځ کې. زه ورته یم چې د چا معاش 15,000 او 10,000 منځ کې نه وي د 15,000 او 10,000 منځ کې نه وي هغه ته کم سټایل ورکړه هغه ته لیکلو ته شین رنګ ورکړه او سیل ته زیات رنګ ورکړه. اوکې که اوکې که دلته راشه د څو 15,000 او 10,000 سر هم پرې خلاصېږي. پوهېږي یعنې ګوره بټوین څه معنا چې منځ کې 15,000 نوټ بټوین چې د منځ کې نه وي لکه 4,000 د منځ کې نه دی که نه 3,000 11,000 منځ کې نه دی که نه هغه ته کم رنګ ورکړي دا سټایل ګوره دې ته نوټ بټوین وایي. دا د 15,000 او 10,000 منځ کې دي که نه دته سټایل ورکړو که نه او دا نه دي نوټ بټوین څه معنا چې نه وي. بیا راځ دلته واپس دا سټایل څه کوو ختمو. بل ته بیا وګورئ دلته که راشئ ګوره بل څه یې لیکلي سپیسیفاید ټکسټ دا په لیکلو کار کوي. زه ورته یم د چا وظیفه چې کوک وي څوک چې کوک وي د چا وظیفه چې کوک وي مس ګوره سپیسیفای دا ټکسټ سره کار کوي. د چا وظیفه چې کوک وي هغه ته کم فارمیټ ورکړه سیل زیړ کا او لیکلو ته لیکلې بولډ کا او لیکلو ته سپین رنګ ورکړه. اوکې اوکې وګوره دا اشپزان دي که نه یعنې مساوي د څه شي د اشپزانو ده. نو دلته راشه ورته کلیره. بیا بل ته راشه ګوره نیو رولز ته دا څه کار کوي ډیټا کریم او بل ورته تشریح که نه یسټرډے ټوډے پرون ریکارډ هماغه کار کوي. بلینکس ګوره دې معاش نه دی اخیستی ښه دې معاش درته وایي چا چې معاش نه دی اخیستی معلوم که نو ته خو به یو نه شمارې بس ته یې سیلونو ته رنګ ورکړه. چا چې معاش نه دی اخیستی هغه سیلونو ته رنګ ورکړه. نو دې وروسته راشه ورته بلینکس چا چې معاش نه دی اخیستی د هغه سیلونو ته مثال سیل رنګ یې زیړ که او د ټکس رنګ یې سور که. بلینک څه معنا تش بلینک وایي ګوره د دې سیلونه تش دي که نه ګوره ته یې رنګ ورکړه که نه واپس دا سټایل څه کومه ختمو. ښه زه ورته چا چې معاش اخیستی دی نوټ بلینک څه معنا نو بلینک چې تش نه وي ښه د هغه سیل ته کوم رنګ ورکړه دا رنګ او سپین لیکلو ته سپین رنګ ورکړه. دا وګوره دا چې تش دی دې ته یې فارمیټ ورکړو نه یعنې نو بلینک څه معنا چې تش نه وي. پوه شوې واپس دلته راځو په څه کلیک کوو کلیره. بل ګوره څه لیکل شوي دي بل دلته لیکل شوي ایرر څه معنا غلطي ته وایي. دا ایرر تاسو به تاسو ته اقسام د ایرر ښیم اوس متوجه شئ. ګوره دا بونس سیلري څه ته وایي معاش ته وایي. بونس وایي اضافه کاری ته بخششي چې مونږ تاسو ورته وایو. ګوره دې بونسونه مخله
دومره شو دومره اوس وګورئ هسې تاسو ایرر پیدا کوم دلته لیکم ټکسټ دلته دا جمع کوم مساوي دا جمع ده غلطي راغله که نه عدد او لیکل جمع کېږي دا ایرر درته ښیم چې دا تاسو لولئ څو قسمه ایرر دي دې ته ویلیو ایرر وایي اوس ګوره دلته سمه جمع راوباسم او دلته وګوره متوجه شئ دلته هم بیا فارموله راوباسمه اوس وګورئ دلته مې ایرر پیدا کوم دلته لیکل کوم ایرر ګوره مساوي دا جمع ایرر پیدا شو که نه ایرر څه ته وایي ایرر غلطي ته وایي بیا راځم مساوي دا دا هم لیکل کوم مساوي دا جمع دې سره اوس ورته کوم ځای کې چې غلطي ده ایرر دی هغه ته فارمیټ ورکړه دلته څه واله ایرر څه واله ایرر ښه ایرر چې د کوم ځای کې کله کوم سل کې چې ایرر غلطي موجود ده هغه ته کوم رنګ ورکړه لیکلو ته سوره او سل ته زیړ اوکې که اوکې که وګوره ایرر باندې خو پوه شوئ که نه زه ورته یم چې کوم ځای کې ایرر نه وي هغه راته په نښه که په کوم سټایل سره زه ورته یم ایرر هغه سیلونو ته رنګ چې کوم ځای کې ایرر نه وي سیل رنګ یې زیړ که بس اوکې وګوره دا ایرر لري نه په سر هم پرې خلاص شوم بیا نیم ایرر ته راځو دا اپشنونه چې درته سبا وایم چې نور هم وي صرف مې هغه کې لږ کار درته وکړو چې ستاسو